بله دا چې ماشوم باندې هم روژه لازم نه ده. ها د ماشوم عادت کول پکار دي. د صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی به په ماشومانانو باندې هم روژې نیوي. عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې هغه له یو سړی راوستی شو چې هغه په روژه کې د ورځې روژې ماته کړې وه او شراب یې څښلي وو. نو عمر بن خطاب ورته وایي شرم دله نه درځي، تا روژه ماته کړې ده، زموږ ماشومانانو هم روژې نیولي. ماشوم باندې صحیح ده چې روژه لازم نه ده، خو عادت کې به او چې دی عادت شي په وړوکوالي کې، نو بیا چې لوی شي د دغه عبادت سره بیا دی په پوره طریقې سره عادت یو کوي. دا بعض مور پلار بانی ګوري دا جي سکول ته ځي او دا جي کمزور دی او دا داسې دا دغه لازم نه ده چې ته د اول رمضان نه د اخره پورې به د روژې نیسې، خو څه نه څه پې ونیسه، عادت یې که د څه وخته پورې پې ونیسه، داسې طریقه وکړه. او دا بانه چا چې ته جوړه نه کړه د سکول دپاره، یا دا بانه چا جوړه نه کړه د مزدورۍ دپاره، د دنیا دپاره دا بانه نشي وکړه. ته ورته جومات ته ځان سره راوله، بس یاره د هغه خوب هم ګډوډي او کمزوری ورته کیم دی، که ورته روژې پې ونیسه بس د ده وینه هم کمه ده، زیړ ورته کېدی او دا خبرې به را سټاټې کړي. نو بیا د هغه نه لوی سړی جوړ شي، لوی سړی د 14-15 کالو په کې وي او هغه هم روژې نه نیسي، لا ماشوم دی جي. روژې به پره شوي نه نیسي، وجه دا ده چې هلته هغه په وړوکوالي کې نه یې نیولي چېرته.